نن ما تاسو ته د الوت کتاب نه عباسین یوسفزي صاحب لیکلی دی جی او ډېر بهترین لیک کوي، نثر نگار دی، شاعر دی، نکات دی. د هغه یو غزل مې راخوښ کړی دی، تاسو ته یې ډالۍ کوم. وایي زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم. زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم. مننه. وایي زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم، په مینې پسې مرم خو د انسان په لورې نه ځم. واه واجي واه. مننه، ډېره مننه. وایي زه څومره بدنصیب یم چې د ځان په لورې نه ځم، په مینې پسې مرم خو د انسان په لورې نه ځم. ګلونه راته هم چپ خوله وایي چې څه شو، له دې غمه اکثر د ګلستان په لورې نه ځم. واه واجي واه. مننه. وایي خودي مې داسې شوه چې په اورونو کې مې نغاړي، خودي مې داسې شوه چې په اورونو کې مې نغاړي، بې سته بې مینته د جانان په لورې نه ځم. واجي واه. مننه، خوشحاله اوسئ. وایي دا جهل مې په خټه کې اخلی دی ملګرو، دا جهل مې په خټه کې اخلی دی ملګرو، د تندې نه کمرم خو د باران په لورې نه ځم. او وایي افسوس په داسې خلکو کې پیدا شومه قسمته، افسوس په داسې خلکو کې پیدا شومه قسمته، په ځمکه ننوځم خو د اسمان په لورې نه ځم. او آخري مقطع ده، وایي چې تا را پیدا کړی اباسین یم خالقه، چې تا را پیدا کړی اباسین یم خالقه، کافر به یم که زه د خپل افغان په لورې نه ځم. واجي واه. ډېره مننه.